50% تخفیف. دا 15 پر ماکس مې ځای پر ځای رانیوي دوستانو. نو دا شوه کندهار موبایل سنټر دوستانو چې د موبایلانو د اکسسریز ډېر ښایسته او غټ مرکز دی دوستانو. یعنې تاسې وغواړئ هر ځای چې هره کمسکټه وه تاسو کولی شئ دغه چارجر بغیر د چارج کېدو څخه د هغې څه نصي راتلی. ته وا دغه غر دی دلته م راوړي دي دا خبره مو نو چې ویډیو کوئ ویډیو بیا داسې چې کوئ بیا لړزه نه کوي یا چې داسې دوستانو ما دوستانو ته وګورئ داسې چې که پاور بینک راښکاره کړه چې ما تر اوسه نه لیدلی. کمپنۍ نه راکړه یا ډېر به پنځم خلاص کړه سره سره بغیر د خلاص کړه اول ښه دا خلاص کم د دې سره سودا نه کوي ښه نږدې م دی یا سودا تېره ده هغه درېیم نمبر وکې دی و د 15 پرو ماکس پکښې کې دي دوستانو خالي باکس مې خلاص. السلام علیکم ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست ژوند چارې په خیر در باندې تېرېږي او د صحت په جامو کې به نغښتي یاست. سره غرمه ده او 2 بجې دي تقریبا 2:30 ډېره ټینګه ګرمي ده په کندهار ښار کې یو 440 43 دا شاوخوا درجې ګرمي ده سړی ویلې کوي نو د 3-4 پروګرامونه نه وه دوستانو مصروفیتونه ډېر دي بس زه ډېر کوشش کوم چې پروګرام جوړ کړم خو بیا هم کله کله مصروفیت نو نن راووتم ځم سرتاج ګروپ ته په کندهار موبایل سنټر کې د هغو خدمات په تاسو ته ښکاره کوم چې دوی کوم خدمات لري ښایسته اکسسریز خدمات لري. اوس مهال د څرک صاحب پر ځای ما سړی څرک صاحب بدلي هغه څرک صاحب نشته دا کابل بانک چوک دی دوستانو جامع عمر ده دا د کابل بانک چوک دی نو څرک صاحب نشته هغه حفیظ الله جان عدلیه دی. حفیظ الله جان ته یو کوچنی ګلاس را جوړ کړه ښه ښایسته آبي حیات ورته وایي هندوانه پکښې ګډه دوی به ما ته اوس ګلاس را جوړ کړي زه به یې وچښم دوستانو تنده به یې پلا سره ما ته کوم مې برابر ورسم د کندهار موبایل سنټر طرف ته دسچې دي نو زه به دغه نوشي جان کړم دوستانو ته صبر وکړئ زه به دا مایک دلته حفیظ الله جان خرابي جوړه نه کړم راک نو دغه ځای کې ورته نوشي جان کوم ځای کې نه البته ګلاس او د ښایسته کابل بانک په چوک باندې جامع عمر هغه د دوستانو ته وزیانې کې درته رانږدې کړم دا جامع عمر شوله نو ماشاءالله ښه خوند کوي کارونه یې وشروع کېږي جوړېږي نو بس زه به دا ښه ښایسته د څرک صاحب آبي حیات نوشي جان کوم دوستانو عجبه ښه یخ دي ښه ذایقه ښه خوند لري د ګرمۍ دوا ده هندوانه ده روح افزا ده یخه یې ورچولې دي ریحان یې ورچولې نو بس ډېر ښه خوند کوي که چېرې تږي شولاست بس کابل بانک چوک ته باید ځان ورسوئ ښه خوند پر واخلئ زه به دغه وچښم ځان به ورته ټیټ کړم برابر پسې ورسم دا دی دوستانو ښایسته شیرمغز څرک صاحب نشته ځای خالي دی زه به شیرمغز وچښم نوشي جان به کړم خبره به د خیره سره تاسو راسره اوسئ. نو درنو دوستانو آبي حیات مې نوشي جان کوي ډېر ښه خوند یې وکړي راورسېدلم پر دا دسچې د کابل بانک په چوک باندې چې د څرک صاحب د ځای سره دسچې کندهار موبایل سنټر هم دی خو دغه مخامخ لاره چې د شهیدانو چوک ته تللې ده او دا خو نو جامع عمر شوله په دا چپه طرف کې او دغه مخامخ چې دی کندهار موبایل سنټر دی ماشاءالله د موبایلانو د اکسسریز ډېر ښایسته او غټ مرکز دی چې دلته په کندهار ښار کې تقریبا اوس نو 2 کاله شاوخوا به یې پره یا به نه یې پره چې فعاله شوی دی نو ورځو د خیره سره 3 منزل ته ورخېږو تاسو راسره اوسئ دوستانو سرتاج اکسسریز ته ورځو او هلته به د خیره سره ګرمي خو بیخي ډېره ده زه به د ګرمۍ سره له اوس مارکیټ ته چې ننوځم انشاءالله به ګرمي نه وي نو مارکیټ ته به ورسم ورپورته به سم
او سرتاج اکسسریز ته به ور وخېږم 3 منزل ته. هلته به تاسو ته ښه ښایسته پروګرام اماده کړم او د دې خدمات به تاسو ته در وښیم چې دوی کوم خدمات ورکوي. زه د دا ګرمۍ څخه راغلم مخامخ په دغه ځینو کې ورپورته ځم، تاسو ته به د لوړه څخه مارکېټ هم در ښکاره کړم او هلته به م مرولم. څنګه دا ګرمي څنګه ده؟ ستاسو خوا ته ګرمیانې څه حالت دی؟ الله. نو دا شوه کندهار موبایل سنټر دوستانو چې د موبایلانو د اکسسریز ډېر ښایسته او غټ مرکز دی. نو تاسو کتلی سئ ښه ښایسته ډیکور یې شوی دی. غیاران اکسسریز، جایب کمپیوټر دی، جاوید موبایل دی. د دې پروګرام خو مو نو راسره کتلی دی او هغه لوړ چې تاسو وینئ دوستانو هغه بیا سرتاج اکسسریز هغه لوړ په 3 منزل کې. نو زه به 3 منزل ته اوس په 2 منزل کې ولاړ یم. دلته نو ښه د ناستې ځای، ښه کانتین و، ښه خوندور شیان شته او دا خو نو جاوید خزانه ده. نوي شیان بیا زه چې هم راوړي بیا به یو ورځ پروګرام بیا ورته راوباسو د خیره سره، خبرې به ورسره وکړو. نو تاسو راځئ د خیره سره چې لوړ ورپورته سو د چاو خواته د اکسسریز سرتاج اکسسریزو خواته هلته به ور وخېږو. د دې سره به مجلس و بانډار وکړو، سرتاج به پیدا کړو، سرتاج باچا. نو درنو لیدونکو 3 منزل ته راوختمه. په 3 منزل کې به دغه 3 منزل ته چې راپورته سئ نو بس دلته چې پر دازنو کې مخامخ راسئ په دغه د مارکیټ د پای په طرف کې سرتاج اکسسریز. دغه ځای به تاسو شاید په د اعلاناتو کې ډېر لیدلی، پر فیسبوک چې تاسو اعلانات کوئ نو بس دی دغه ځای دغه لوحه و دا داسې ښه خوندور پکښې راولي. نو سرتاج اکسسریز دوستانو ما مخکې هم تاسو معلومات درکړئ، بیا وروسته سرتاج صاحب هم معلومات راکوي د خیره سره. په بېلابېلو برخو کې دې خدمات وړاندې کوي. یو خو د سپانسر په برخه کې دې خدمات لري چې هلته دوی د فیسبوک و یوټیوب پروموشن او ترڅنګ د ټیک ټاک و د بېلابېلو هغه په اصطلاح باندې سوشل میډیا او سپانسرونه او پروموشنونه کوي. ترڅنګ یې ځینې اکاونټونه مونټایز کوي هم یا مونټایز اکاونټونه هم لري. ترڅنګ یې ښه خوندور اکسسریز هم لري چې هغه د موبایل اکسسریز دي، نور داسې د خونو د ډیکوریشن د دې دپاره لایټینګ سیسټمونه دا ټول لري. نو بس د خیر سره زه به پر دغه دروازه باندې ورسمه. د سرتاج صاحب ځای بیا په دلته چې راسئ بیا په پای کې دی. نو ماشاءالله د دې نو ډېر خوندور ځای دی. څو کسه ځوانان زه وینم، زه دا بره پوښتنه زه وکړو چې ټول په کار ورسره اخته دي که یا دا ځینې زما په رقم چې تماشې ته راغلي. نو دا طرفونه به بیا راشي، ما ته خو نو نه معلومېږي. هغه بیا د سرتاج صاحب څخه پوښتنه وکړو. زه به اوس ورسم، سرتاج صاحب ولته ناست دی، دغه ځانګړې غرفه بیا د ده جلا ده دلته. السلام علیکم، اجازه ده سرتاج صاحب؟ سرتاج صاحب ستړي مه سئ. جوړ په خیر، څنګه یې ښه؟ صحتونه دې ښه دي؟ جوړ په خیر دي؟ زه به دلته درته کښېنم والا. بیا ته نه معلومېږې. زه ما څه کوي، ما خو ډېر خلک وینم، باید نوي خلک ولیدل سي. څنګه یې سرتاج صاحب ښه؟ صحتونه دې ښه دي؟ وخت په خیر. ګرمۍ څنګه دي؟ ما خو داسې ګرمۍ وسوله هلته مې د سرک صاحب بې حیات هم وڅښي. نو بالب سره روان شولم، په پښو چې څه سر ځای رسېدم، څه ځای خو نو ډېر لرې دی د سرک صاحب ځای څخه. داسې یو 2 ګام فرق دی. دغه 2 ګامه کې خو لې راباندې راغله. د موقع څخه په استفاده اول خو ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ښه به وي. ګرمي نو داسې ده سمین صاحب چې کله سهولتونه وي او هغه سهولتونه سړی استفاده کړي بیا ښه وي، مګر ځینو حالاتو کې خو نو داسې راسي چې هغه سهولتونه هم پیدا نه کړي. اوس چې سیله جواب راکوي وایي داسې یو پنکه یو شی نه لري چې پر ما چالان نه کوي. ځکه په جون جولای کې خو نو برای سیله پښیمانه چې دا اوس څه چم وکړم په دې خاطر. واقعیت هم ګرمي زیاته ده، بس نو خو څه ځای لا ښه دی ماشاءالله، پکه و یو ایسي و یو شی سره برابر دی، کولر مولر و یو شی سره برابر. تا خو بیا ځان ته ماشاءالله دی بغل ته جیب پسې ښه ده چې نیک شعر دی بره کار نه کېږي. اوس چې کار کوې ځان به په سهولت کې کوې، کله چې ته راحته نه یې کار نه شې کولی بره کارونه خرابېږي. اوس چې کارونه خراب شي خو ټوله مشکلات جوړېږي. سرتاج صاحب ماشاءالله زه وینم ستا غرفه د دا نورو څخه جلا ده. اول خو به د دغه ځای په اړه باندې معلومات راکړې چې دغه یې ولې د دا نورو څخه جلا کړی د علت څه شي او دلته خو دا دی ماشاءالله په د پلازما کې
هغه اشتهارات ورته وایي، اعلانات ورته وایي چې هغه هم شروع دي. پر موږ ځانونه یو څه ګران دي سمین صاحب. ججي دا ځای جلا کوي. یو داسې دی پر موږ ځانونه ګران دي او بل زموږ مشتریان چې دي هغه خاص دي. هر کس چې راځي هغه د یو ځای مسؤل دی، هر کس چې راځي هغه د یو ځای رئیس دی. نو موږ وایو چې هغه ښه په پروتوکول کې او ښه په عزت یې ښه د نورو څخه جلا وي. اوس ځینې کسان داسې هم راځي چې هغه وایي زما معلومات چې دي هغه باید د ټولو څخه محرم وساتل شي. نو دی راځي هغه کومه خبره او کوم موضوع چې هغه په ښه واضح ډول زموږ سره شریکېږي بیا پر هغه کار کوو. دا بیا ښه لومړی لیدونکو ته ما مخکې ویل مال سرتاج اکسسریز او سرتاج ګروپ چې دی د سپانسر د سوشل میډیا په پلیټفارمونو کې د پروموشن او د سپانسر برخې مخ ته وړي، تر څنګ اکاونټونه مونټایز هم ورسره پیدا کېږي. که ته د خپله دا معلومات زموږ لیدونکو ته ورکړې کوم خدمات ستل؟ په عموم کې چې موږ دا ځای شروع کړی دی په راس کې سرتاج ګروپ دی. د سرتاج ګروپ تر چتر لاندې بیا 4-5 برخې لرو چې ځینې برخې اوس په مستقیم شروع دي، ځینې غیر مستقیم شروع دي چې هغه په اوس حالت کې نه غواړو چې شروع سي. د ټولو څخه مهمه برخه د سرتاج ګروپ چې د هغه د سپانسر خدمات دي. که وایم چې خوشبختانه دا ښه خبر دی چې په افغانستان کې موږ د سپانسر په برخه کې رسمي ایجنسي لرو، یعنی که جواز که سیستم ټوله موږ د میټا سره رسمیات لرو چې دوی راسن موږ سره خپل ایجنټ لرو، د هغوی سره په تماس کې، یعنی ټوله ترتیب د دوی سره یو ځای دی. دا د سرتاج ګروپ خدمات سو چې یوازې موږ د سپانسر برخه تر فیسبوک پورې نه ده محدوده. فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، یوټیوب، هغه د میټا دغه چې دی هغه ټول ورسره دی. په میټا کې چې راځي اوس د میټا تر چتر لاندې چې دی هغه فیسبوک، انسټاګرام او واتساپ دی. یوټیوب نه دی، اما یوټیوب چې دی هغه ځینې جلا دی، ټیک ټاک ځینې جلا دی. دا هم لرو. په افغانستان کې چې څه سوشل میډیا خدمات خلک سرویسز ورکوي د هغو څخه په اوکلاده او ډیر لرو. وجه دا ده چې موږ راسن یو شی اخلو، مادر پینل یې اخلو او راسن کار کوو. راسن کار کې یو څه دا ښیي چې دا کار موږ ضمانت ورکوو. اوس مثلا که چیرې په سپانسر کې موږ کم لیدونکي ورکوو هغه به ضمانت ورکوو، که نشي پوره بیرته یې ورته سپانسروو. یعنی دا د ایجنسي ګټه سول. اوس ځینې کسان وایي چې موږ هم کار کوو یا دا کوو چې ویوز مو باید پوره سي. د دې تر څنګ چې یوازې د سپانسر برخه، د سپانسر د برخې سره علاوه د ټیک ټاک هر کم اکاونټونه خارجي داخلي چې بیا په وخت سره عاید ته آماده سي، ځینې عاید ته آماده وي، دغسې د فیسبوک ځینې پیجونه او د پیجو تر څنګ ځینې نور خدمات چې مثلا د پروټیکټ کول دي، یعنی هغه څه چې دی بیا هیک نسي یا داسې نور سرویسز. دا ټولې برخې هغه برخې دي چې یوازې د سرتاج ګروپ پورې محدود دي. بیا د سرتاج ګروپ تر څنګ سرتاج اکسسریز لرو. په سرتاج اکسسریز کې بیا هغه ټول خدمات یا سرویسز موږ پروډکټ عرضه کوو چې هغه د موبایل اړوند دي، یعنی د موبایل پاور بانک څخه نیولې تر چارجر تر ګوشک هر څه چې د دوی ضرورت هغه ټوله په نظر کې نیسو. ډېره پرې هغه زما د خوښ شیان هم په هغه اکسسریز برخه کې شته. و ستا د خوښ شیان خو نو هلته شته او دونه بیا ښه دی په سرتاج ګروپ په برخه کې، د سپانسر په برخه کې څوک ډېرې پوښتنې راڅخه کوي او هغه کولی هم نسي، ځکه چې څه معلومات لري هغه لنډ خلاص. هلته بیا ستا برخه شروع کېږي، هلته د ډېر معلومات کوي. زه په دې خوشحاله یم. سرتاج صاحب رښتیا ما ته په وروسته کې انشاءالله ور ولاړېږو، هغه ځای به په تفصیل سره دوستانو ته ښکاره کوو. تاسو ته راته ووایه سرتاج صاحب چې زموږ څخه ډېر خلک دا پوښتنې کوي چې په افغانستان کې یوټیوب، فیسبوک دا مونټایزیشن موږ ته ورور دا په افغانستان کې نه کېږي، خو موږ ته رامعلومېږي. دا زموږ خبره ده خلک نه مني. دوام ستاسو د خولې څخه ورته وایي آیا په افغانستان کې فیسبوک او یوټیوب دا مونټایز کېدل امکان لري بغیر له دې چې په خارج کې مونټایز شي؟ داسې یو لاره نشته سمین صاحب چې هغه دې نه ویسي. کېږي، اما چې په څه ترتیب کېږي هغه ترتیب ته تر رسېدو نو دا ښه ده چې نه کېږي. وجه څه شي ده؟ اوس یو بلوټیک دی، بلوټیک موږ د فیسبوک دپاره اخلو. په عموم کې چې پیډ اخلي هغه د $9 څخه د $8 څخه تر $22 کنټري بیس فرق کوي. په یو هیواد کې په یوه بیې، په بل هیواد کې په بله بیې. اما کیدای ځینې دوستانو کتلي په دا څو عمر مخکې زموږ خپل اکاونټ ما بلوټیک ورته واخیستی
په $53. اوس یو څوک وایي چې په $53 تا څنګه واخیستی؟ په $15 دی و پرنده $15 یا $10 دا ما خود پی و میټا ته وکړله. اما تر دې ځای چې زه رسېدم کم VPN کم ترتیب و کم سیستم چې ما یوز کوي هغه $10 او $15 هغه یوز کړه. نو دا که ته هره میاشت دا دونه مصارف کوې نو بیا نه وارزدي پلیز. مونیټایز همچنان اوس د ټیک ټاک مونیټایز دی هغه هیڅ پر لوکیشن پرې نه دی ډیپینډ. هغه چې هر ځای ته وغواړې مونیټایز کېږي خو په کریشن کې باید ته دقت وکړې. کله چې ته اکاونټ کریټ څومره پروفیشنل جوړ هلته باید ته داسې حساب ورته وکړې چې زه اوس په افغانستان کې قرار نه لرم ځکه ځینې شیان د افغانستان پورې هم نه دي محدود په ډېرو هیوادو پورې محدود دي. بالکل اوس په ځینې هیوادو کې د ټیک ټاک مونیټایزیشن صفر دی نه ورکوي لکه څنګه چې په افغانستان کې دی بیخي دا نه چې موږ په رسمیت نه پېژندلي دوی خپله د ایلیجیبل کنټریز جوړې کړي دي د رسمیاتو پورې نه ده محدوده. فیسبوک همچنان فیسبوک په هیڅ صورت باندې په افغانستان کې نه مونیټایز کېږي. یوه لاره یې دا شته چې ته وکولی سې په خارج کې کوم اډمین ولرې ته باید په افغانستان کې نه لوګین بیا کولی شې چې مونیټایز یې کړې. اپلوډ به هم د هغه ځای څخه کوې. د هغه ځای څخه به کېږي. اوس ځینې کسان داسې فکر کوي وایي زه به د خارج اډمین واخلم پیج به مونیټایز کړم بیرته به یې دلته خلاص کړم. اما چې دلته یې خلاص کړې بیرته لوکیشن د افغانستان د ډیمونیټایز کېږي بیرته ډیمونیټایز کېږي. که چیرې اپلوډینګ بیرته د دې ځای څخه وکړې هم دغسې دی. اما ځینې VPN دا هغه طریقې چې ورته ولري بیا کولی شې بیا یې کارولی. نو په ټوله کې چې داسې وایي چې نه کېږي نه کېږي. دا خو د سپانسر خدمات شوله سرتای صاحب ما او تا به په وروسته کې ور ولاړ هم سو د خیره سره که بالا پسې ور ولاړېږو ستا خوښې ته راځه چې ورسو درځه لیدونکي به هم باره پرې وځای نه را سره خسته کېږي دا د سپانسر پوښتنې حالت هم په منځ کې در څخه کوم دا دلته ناست دی موږ غواړو چې شیان اجناس نو ته سره سره اوسئ دوستانو موږ هغه اکسسریز ته ورځو. نو لیدونکو سرتاج اکسسریز ماشاءالله غټ ځای دی. تاسې مخکې په شاټو کې را سره ویلي وروسته بیا هم ښه داسې جلا جلا په واضح ډول هر شی را سره وګورئ. سرتاج صاحب تقریبا دا 2 دکانه غټ دکانونه سره یو ځای کړي دي او دغسې وي و دا 2 دکانه دي مخکې نو یو دکان بیا هم دا 2 سره یو ځای کړه. ښه دی شرط څونه غټ ځای بالکل سړی لږ داسې راحت یې او کولی شي چې په اسانۍ سره د یو خوا څخه بل ځای ته شان ټول اجناس 2 دکانه دي تقریبا ډېر غټ ځای دی او تا داسې برخې جوړ کړي د خپل برخه یې هلته جلا ځان ته جوړه کړې زما برخه مې په دې خاطر جوړه کړې ده مخکې مې وویل چې زموږ مشتریان چې دغه خاص دي موږ غواړو چې خپل مشتریان د هغې څخه خاص وساتو او د دې کوم خفیه معلومات چې دي هغه باید پټ وساتل شي. نو ته راسه چې د دغه د پیل برخې څخه را شروع کړو دلته په دغه سر کې چې دروازه باندې راسه په رسته لاس کې اول دغه ښایسته ځوان چې کښېنولي دي د ده نوم څه دی سرتای صاحب؟ د احمد الله جان نومېږي احمد الله جان امیدي صاحب. امیدي صاحب ښه او د دوی برخه دا ټوله پاور بانکونه دي. ښه دا بله مور سره دی؟ دوی په څنګ کې همکار دي ورسره سروري صاحب. سروري صاحب امیدي صاحب په څنګ کې همکار دي ورسره دا تخلصونه یې له داسې سره سوي چې ماشاءالله امیدي صاحب سروري صاحب دلته جمع یې دغه مراد کړي دي. ښه راځه چې شروع یې کړو سرتای صاحب دا پاور بانکونه دي د پاور بانکو یو څو ډولونه را ښکاره کړې څه رقم پاور بانکونه شته در څو ایمچه پورې لري قیمتونه یې څنګه دي او تر څنګ یې قیمتونه یې ورته وایي که نه راته وایه مې په زور یې در باندې وایي د دا خوا څه به شروع کړو کمې هاخوا ته دي دورې به یې غټ پاور بانکونه دي برای قیمتونه داسې داسې لوړېږي قیمتونه به یې لوړ وکښته کړو قیمتونه یې ماته چندانې نه معلومېږي قیمتونه به دوی کومک وکړي دا پاور بانک دی او دلته خپل لاین هم لري ټایپ سی ټو ټایپ سی لاین لري دا مې د جیب دپاره ښیي غمیږي هم نه په لاس کې هم دی نیول کېږي جیب کې بس ښه وسایل لزر ایمچه پاور بانک قیمت یې څو دی سروري صاحب؟ 900 افغانۍ لزر ایمچه څو واره به ټلیفون را چارج شي؟ 3 واره پوخ چارج شي 3 واره دی وایي ټلیفون چارج شي لیدونکو. نو دغه پاور بانک چې دی دوستانو لزر ایمچه 3 واره ټلیفون را چارج شي او په 900 افغانۍ ارزانه بل داسې کې ورشي راښکاره دا څه کیمره ده سرتای صاحب؟ دا هم پاور بانک دی دا هم لزر دی. دا څنګه پاور بانک دا کیمره ده وروره؟ نه د کامره ته نه به پوهېږې او دا دی د عکس اخیستلو ځای هم لري دا جالبه شی دوستان څوک ته ګورې دی مرتاریان دي دا نه دی دا پاور بانک دی پاور بانک دی کوم په کیمره خطا کړي ښه یا دا د پیسدي لري دا د پیسدي ځای دی ما دا فکر وکړ چې کیمره ده 2.5 واټه د آیرنج کمپنۍ دی آیرنج کمپنۍ بیا ښه ده دا جالب اجناس جوړ په څو سل افغانۍ درجه ارزانه دي یعنې چې زه یې غواړم نو په 900 خو نه راکړي دغه څخه بیا لږ غټ
دا بیا یو خو به یې دا لري چې اجان صاحبان یې د ځان سره وړلی شي هغه بیا په څه دلیل په دې خاطر چې پلای چاپرول لري یعنی په تیاره کې دا په تیاره کې د دې اجازه شته د دې اجازه شته ځینې پاور بانکونه داسې دي چې مخکې دا ټوله اجازه درلودله په دوی کې یو اپشن راځي چې هغه مخکې ټوله اجازه درلودله اما اوس نه پر دې به نسي معلوم کتۍ به یې راواخلو په کتۍ کې بیا معلومیږي دلته دا اپشنونه دي لیدونکو دغه پاور بانک که څوک په سفرو ډېر ځي نو هغه د فلایټ ټاپرول به یې لري چې تاسو کولی شئ په تیاره کې د ځینې پاور بانکونه چې خطر لري مثلا هغه نه پرېږدي هغه اجازه او شی نه لري اجازه لري دا پاور بانک دی چې فقط دغه نوشان ولري دوی به اجازه لري ښه دغه درې سی باید ولري ښه دغه دی دغه مخکې ټو سی اجازه درلودله اوس درې سی اجازه لري اوس په درې سیګانې دغه سی سي لکه چی شته وایي نو دا دوی مخفف یو کوډ او ځینې کمپنۍ شته چې هغه باید دوی ویریفای کړي دوی یې ګوري کوم مواد چې په دې پاور بانکو کې کارېږي هغه پاور بانک د فلایټ کولو په وخت کې ځکه دلته فریکونسیانې سره ټچ کېږي په دې صورت کې باید دوی کم ضرر جوړ نه کړي بالکل نو په دې خاطر او دغه څنګه ښایسته پاور بانک دی دا ته راښکاره کړه سر تاسو دا بیا 100 زره دي 100 زره دي یو دانه ګروپ هم چې هم لري خلاصېږي نه اما دا لاین یې سره خلاصېږي و تېره خلاص کړه څنګه شی دی څه جالبه شی دی دوستان دا به وګورو ماشاءالله خپله پیچلی دی دا یې لاین سو یو ټایپ سی او یو آیفون لاین ورسره دی خپل لایټ لري ښه ښایسته شی دی دوستانو کیوټ دی ډېر ټایپ سی او پی ډي دواړه لاینونه لري دا څو دی 100 زره میشه دی نو چې سړی هغه 10,000 رانیسي ولې دغه 100,000 نه رانیسي دا بیا خاص شی دی دا خو بیا کوچنی دی په دې خاطر ښه دی دا بیا داسې دی غمیږي نه دسوارو کډو راسره دی هغه لا څه غټ پر معلومیږي او دا هم راښکاره کړه دا بیا دوې ټوټې پاور بانک دی دا یې 15,000 ایمچه ده دیم جلا کار کوي ټایپ سی کار کوي ټلیفون ته هم ورلوېږي ټلیفون ته اتومات ورلوېږي کار یعنې چارجر ته هم ضرورت نه پیدا کېږي چارجر ته ضرورت نشته که یې چارجر بیرته د دې خوا څخه چارجېږي هم خپل اوس که چېرې دی چارج خلاص کړي د ده څخه بیا چارج اخیستی شي د ده څخه یې بیرته چارجېږي و دی بیا خپل لاین لري د ده څخه کولی شي چې په لاین باندې استفاده وکړي او بیرته چارجېږي هم په ټکنالوژي کې نو دا پخوا به لاینونه جلا به جي اوس خپله په پاور بینک کې بس هر څه ورسره پیدا صاحب دا بیا د هغو دوستانو دپاره کار کوي چې دوه ملګري ښه خواږه یي سره دا په دواړو یو دانه رانیسي بیا چې کله ټلیفون کاروي یو د دې څخه استفاده وکړي یو د دې څخه استفاده وکړي او په عمر کې که لږ کم او زیات هم مشکل نشته ځکه دا 15,000 ایمچ دا 15,000 ایمچ دی 100,000 ایمچ ټول دي ټول 100,000 ایمچ دا دی خو داسې راسه دغه ګران ته هم ورسو سرتاج صاحب دغه ګران وګورو دا په دغه پاور بانکو کې هغه بهترینه شی راښکاره کړه بهترینه ټوله دی موږ کوم اجناس چې راوړو هغه د یوې میاشتې خرابتیا ضمانت ورکوو یوه میاشت که خراب شو بیرته خلک 2-3 ورځې ورنټي ورکوي موږ د یوې میاشتې خرابتیا ضمانت ورکوو او هر جنس په داسې قیمت ورکوو په بازار کې د بایکي بیا دې راځي دغه پاور بانک دی چې کمپیوټر هم چارجوي کمپیوټر چارجوي دغه نه کې دا څنګه کمپیوټر چارجوي هم کمپیوټر چارجولی شي دا په دې خو دا د قیمت هم لیکل دا دغه قیمت دی قیمت یې دغه قیمت دوستان 1500 افغانۍ څو ایمچ دی 100,000 دی که 10,000 10,000 ایمچ دی یعنی که چیرې تاسو یو کوچنی لپټاپ ولرئ کوچنی نو نه رقم وایي چارجیږي نو لپټاپ چارجولی کیبل خپل دوی ټایپ سی چې کم دی یعنې دی تر 15 شپېته واټه ډېر دی کم پاور بانکونه چې تر 15 شپېته واټه ډېر هغوی بیا هغه نو تیاره سایکټاس په هغه سایکټاس د برق سایکټاس دا په 1500 افغانۍ او یو دوی بیا سوپر فاسټ دا رینج کمپنی دی دا ښه پاور بانک دی بل کیبل په ځان کې لري دا ښه داسې ماډرن شی معلومیږي سمارټ شی معلومیږي هغه 15 واټه دی پی ډي هغه 10,000 دی ښه دا 10,000 دا یو شی دی دا د یوې کمپنۍ او دا هم 10,000 زما دغه خړ رنګ خوښ دی پولادي رنګ نه دی دا ښه خوند کوي دا بیا زموږ څخه خیرنېږي ولې خو سپین دی موږ ته دا بکشیر تر اوسه دلته دغه غټ پاور بینکونه وګورو دا څو دی دا 15,000 ایمچ دی زما سره په بستي کې راستلی زه به تا ته ښکاره کوم سرتاج صاحب ښه صحیح 40,000 دی مګر کار ولاکه د 100,000 لګي یا دغه پاور بانکونه چې کم دي دا 15,000 ایمچ دی کم موبایلونه چې 15,000 بیټري ولري هغه ټلیفون لاس وارې دی په ضمانت چارجې کوي نه کې چارج موږ یې بیرته واپس کوو بیرته یې خپلې پیسې ورکوو دا نه چې حتما به ته جنس غواړې دا دغه قیمت څو دی امیدي صاحب
1500 افغانۍ دغه پاور بانک دا 50000 دا بیا څو مې چې دی دا هم تیار 50000 یو دی. هغه خښته د چړتیا کاش دا هم 50000 دي. دا بیا په دې خاطر لږ غټ سایز کې معلومیږي چې د دې یوزبیان یو ټایپ سی و دا ډېر دي. فقط چې په دې خاطر لږ د اندازه ډېره غټه معلومیږي. سوپر فاست یو دغه پی ډي دی نو په دې خاطر یې غټ سایز دا به شي دا به د سکول دی دا به د جوکو کمپنۍ چیش دی د سکول د سکول هم دی او یو وخت چې په میله ځې او هغه غټه نه خیمه در سره یي په هغه کې 2 3 4 لایټ یي نو دا بیا درته لګي د خیمه دا لګي پاور بانک دی یا لایټون ښه او دا پاور بانک دی دا 1,20,000 دی. دوستانو دا وګورئ یو هم لک لایټ شل زره لري. پاور بانک یو بلک دی په دې کې په کورو کې ښکارېږي نه هغه کورونه کې څو یو لک یې مې چې دی و 1,20,000 یو لک شل زره یو لک شل زره مې چې پاور بانک دی معلومیږي دا چې نو د سړي سره ورسره یې بس یوه میاشت چې بس په سفر ولاړ سي دا زما لپاره ښه دي دا چې وخت دغه خواته تلم بس سړی را سره ویسته ځانه سره ښه لایټ یې دغه دی نو دا چې سړی داسې میلو یو ځای ته ځي د ځانه سره یې ویسي دوستانو بس ښه کار ورته کوي. دا خو پاور بینکونه سوی څو دا نیمه وکتله داسې یو انټیکه پاور بینک را ښکاره کړه داسې انټیکه پاور بینک را ښکاره کړه چې ما تر اوسه نه یو یې کمپنۍ ده راکړه. دا پاور بانک به زه فکر نه کوم چې تاسې به لیدلی ما دلته دا پرته دا مې یو نه و لیدلی دا بیا تر هغه لا خاص دي. او دا ښه ښایسته شی دا لکه پخواني ډېر وخت مخکې هغه یو رقم څراغان که دې په یاد دي اژړ ګروپ چې یې درلودلی ښه هغه داسې هغه ته چې په بغل کې سوی په دی. بغل کې به دې داسې او هغه ته مازې رنګ هغه ستور وای نور هغه ته سوی د دی. لاټرۍ کې به راوتل ښه پاور بانک دی دا څو دی 1000 دی قیمت یې څنګه دی 800 افغانۍ دا نو د رښتیا ګوښه کوچنی پاور بانک دی په جیب کې بس داسې واچوه داسې ته خو مې نه وینې لیدونکو که غل یم ارمخوره نه یم ښه که مې یو شی پورته کړي تاسو هغې اوس له سره نه یا خلاصېږي. ستا سره دلته موږ په یوه کمره کې معلومېږو هلته 4 دانې نورې بس تا دي بیا موږ وروسته ګورو زما بخته بیا مازې بیل در راستو مشکل زما بخته نشته. ګوره دوستانو هر ځای چې ولاړ سمه کیمرې هر ځای چې ولاړ سمه کیمرې ته راځه دا سمارټ واچو ته ورسو دا څه جالبه سمارټ واچونه دي دا بیا درې ځوانان چې ورته کښېنولي ښه هغه جلا دی زه فکر کوم چې هغه د جلا برخه د دلته داسې دی ځینې کسان چې ناست دي د همکاران دوی کې ځینې دا برخه پر مخ وړي او ځینې بیا سرویسز برخه مخ ته وړي په دوی دغه یو کې را معرفي کړه دغه ورور څه نومېږي دا علي احمد جان دی چې علي دی احمد د سرویسز کار کوي یعنی سرویسز خلکو تور کې سوشل میډیا برخه کې او او بشیري صاحب بیا د دغه ځای مسؤل دی ښه او پاتې سو د دې نوم راسې هېر شو همکاران مې ماشاءالله دا ډېر همکارانو دغه نه مې راسې هېر شو باره به وایي دا څنګه وحید دا دی وحید جان بس نو دی بیا دلته په دغه سمارټ واچونه و ګوشکیانې او تر څنګ یې مایکونه و دا شیان پراته دي زه بیا اوله د خپل مسلکي شي څخه شروع کړم سرفراز صاحب په دې کې بیا اساس سره یو دانه اصلي اوریجنل شی شاید هغه هم راښکاره کړي وره په دا ویډیو کې به راښکاره کړي دا لارک مایکونه دي د هالینډ لارک دی خو د لارک کاپي ده ښه دا کافي ده دا کاپي ده یا اوس به ځینې کسان داسې فکر وکړي چې دا اصلي د بارشي قیمت ووایو اصلي و کاپي یې وپېژني دا پر سړی پر چیش پېژني یو خو د دې دغه لوګو چې کومه ده بیا د اصلي سره وګورو لوګو یې فرق کوي د دې لوګو سپینه ده او خامه ده هغه ډېره تیز لوګو ده هغه خپله معلومیږي او میکونه چې د دې دا لږ غټ د اندازه دي او د اصلي میکو چې د شاته په کټ لکه د کالو غوټه دلته یو دغه توکمه لري چې زنجله کېږي بیا لګول کېږي دا هم ښه کار کوي خو صرف دا دی چې اصلي والي یې بیا جلا فرق کوي دا نو میکونه دي دوستانو د دغه دپاره کارېږي کله چې تاسې اوس تاسو چې خپرونه ثبتوه دا دي میکونه کاروم سمارټ واچونه راښکاره کړي ښه سمارټ واچ په سمارټ واچو کې نو فرق شته هر یو ځانته قیمت لري زه فکر کوم دغه بیا ښه شیان دا یې ښه دي په دو کې ځینې یې داسې دي چې مثلا هغه ټول اپلیکیشنونه شان لري ځینې نوټیفیکیشنونه یوازې ورته راځي سیم کارت والا هم شته دا سمارټ واچ څنګه په سیم کارت والا ډېر خلک نه خوښوي هغه بیا څه دلیل نه خوښوي هغه په دې خاطر چې یېر دې نیسي یا خو خپل نمبر نه یېرېږي دا رقم پلاسېږي دغسې پلاسېږي دوستان تاسو وګورئ زما خو دا شی خوښ شو که سرتای صاحب ارزانه راکوي او زه ځینې رانیسم داسې نه چې ګران یې یا په تازه بیا لاسو زره ورې زه بیا وګورم څنګه سمارټ واچ دی دا به ځینې واړه بیا یې یا ولې زنړی دا ودس نه برابر زه نه رانیسم یا چې موږ وایو چې دا ځینې واړه بیا ډېر خلک رانیسي ښه ښایسته هغه په اصطلاح باندې د ساخت پټه و دا ښه خوند کوي نه موډرن شی دی کمزوري شی نه او ستا د کالو سره بیا میچ دی
زه بیا ګرځم دا کالي نه اغوندم نور کالي به دغه رقم لرې نور کالي لرم وایي بیا د جوړې لرم دوستانو تاسې وخت وایي دا ښه خوند کوي باید بېرته پسې راسي که نن یو سمارټ واچ قیمت څو دی سرتای صاحب قیمت یې څو دی بشري صاحب په 1400 افغانۍ ما په میاشت نه دي کټنې $1400 نه $1400 افغانۍ دا ګرمین په 1400 افغانۍ د لیس مارکیټ کې رانیولې دي و دا هم ښه ساعت دي سودا به سره وکړو هغې کې 100 افغانۍ سره راکړې یا دا به راکړې او 1400 افغانۍ 1200 افغانۍ به سره راکړې نور سودا به بیا زه چې هم دا سمارټ واچ چېرې ایسته کړم زما ګټه ده د دغه سمارټ واچ خو بیان شي بشري صاحب یو وخت به یې زه درته وایم په لاس کې ډېر ښه خوند کوي دغه بند چې دی ډېر ښه دی چالان درلیک کو میسج و یعنی د موبایل کوم اکسسوریز شته هغه دلته په کښې کې شته ښه او دغه بل څنګ کې څنګه ښایسته موډرن شی پروت دی دا هم راښکاره کړه ستای صاحب چې دا هم وګورو دا هم ښه شی دی ټوله ښه دي ځینې داسې دي اوس یو کس دی هغه وایي زه داسې یو سمارټ واچ غواړم چې هغه ډېر نازک سایز ولري بلکل ځینې وایي یا سایز یې مشکل نشته په کت شوداره به یې دي ځینې وایي په کت زه کنکشن غواړم بلکل اما ځینې مشتریان داسې وایي ما ته باید ټول نوټیفیکیشنونه راسي جار شي زما ټلیفون ته زه رسیدګي نه لرم یا مې ټلیفون چارج ته تړل دي ما ته باید مهم میسج معلوم شي چې ما ته مهم میسج چی شي راځي نو د هغه دپاره بیا دا سمارټ واچونه ښه اوس د دې زما یو ملګری دی خو سمارټ واچو شوقي دی هغې خامخا ګوري بیا که خطایستي درته راویولم مثلا ګران یې ورکړي یا اضافه پیسې به ما ته نو خو هلته یې به ویډیو کې ګوري دا ښه سمارټ واچ د دغه یوه نرخ به نه وایي و باره به دغه به خرڅ کړو دا خیر پروا نه کړي دونه نرخ ووایه چې به پر خرڅ کړو د دې قیمت څو دی 1400 ما زه دې حیران کړم ما چې ته یو څه دی د ډالرو سره ډېر څه خیر پېښ 1400 دی خو هغه کم ستا ملګری چې راځي د هغه دپاره به بیا $100 کړو ښه آفرین په $100 دی دا $100 انجینر صاحب دغه سمارټ واچ په $100 دی انجینر صاحب دغه سمارټ واچ په $100 دی بیا در سره یاداشت کړه مقصد داسې که رانیوي او دا بیا شي دا د کاپي ماشین دی څنګه د کاپي هغه د چښو له کاپي نه چې کاپي کوي یو څوک داسې د یوه پیج پرنټ کاپي د پرنټر دی یعنی دغه خپل رول دی چې دلته ورلیږي دا د موبایل سره کنیکټ او د موبایل سره کنیکټ کېږي دی بیا د دې لپاره ښه دی اوس یو څوک وایي زما د ټلیفون څخه ډېر پرنټ پکار چې د موبایل څخه ډېر پرنټ وکړم یاداشت زه اخلم د دې څخه یې بس کولی شي په یوه ثانیه دا که دا رول خلاص بیا بل ورسره راځي بل شته نور شته د خرڅېږي هم بازار کې شته موږ سره شته چې هر ځای پیدا کېږي دا ولا جالبه شی دی دا شی دوستانو که داسې کوچني کاروبارونه مو مثلا پرنټ ډېر کوو د سټور و د هر ځای دپاره د آنلاین کاروبارونه و د دې لپاره ډېر ښه شی دی پرنټ کې دا د موبایل د ګوره ټایپ سي دغه لري ولا ور واچو پرنټ پرایلک اپلیکیشن به هم لري نو خپل اپلیکیشن لري ټول شان هلته سته ډیزاین هلته کولی شي ډیزاین دا میکونه دي ټوله به دلته نو دوستان تاسې وګورئ خورا جالبه ساعتونو 4-5 رقمه میکونه سته یو یې هغه وه چې مخکې مو وکتله یو یې دا ډیزاین دی دا بیا بل رقم دی دا ټایپ سی دی او د دوی میکونه هم همداسې دي دا زما میکونه ښه دي 2700 که ده زه وایم ستا میکونه به یو څه ښه ښه یعنې دا د داسې خلکو دپاره دي چې اول سټارټ دپاره دا زه به دوستانو ته ووایم دوستانو ما اول وارې چې پروګرامونه را شروع کړم ما د 1000 افغانو د میک څخه را شروع کړم دا خبره 1000 افغانۍ میک رانیوئ نو تاسې چې هر کال شروع کوئ اول یې د کښته څخه شروع کړئ ډېر دغه مو ورته کوئ بیا مو د خیره سره د دغه میکونو قیمت اوس یو څوک وایي زه داسې اواز غواړم چې په هغه کې باید هېڅ مشکل رانشي هغه اواز بیا دغسې میک غواړي هغه بیا د ځای پرې نه ده چې زه په کوم ځای کې خبرې کوم زه په کوم ځای کې ولاړ یم رش دی غالمغال دی چیش دی هغه بیا هغه ځای ته نه ګوري دا هم خپل اپشنونه لري اوس مثلا ته که په راش کې ولاړې یو رقم اواز ورکوي که چیرې غواړې په هغه راش کې اواز کنټرول کې یعنې نویز کنسولیشن لري دی خپل سیسټم خپله کنټرولوي د دې قیمت څو دی د دې قیمت 1500 افغانۍ دي نو تاسو چې رانیسئ دوستانو دغسې میک رانیسئ چې بس انشاءالله ښه کار درته کړي دا د هغه د چارج فیصدي هم معلوموي کار هم کوي څو ساعته چارج وي چارج معلومات پې ټوله لیکلي دلته سته 10 ساعته دی څه فکر کوم 10 ساعته چارج دی وي نو دا ښه میکونه دا بیا څه دا هم میکونه دا میکونه چې راښکاره کړه چرچپه خلاصېږي لږ چې دا ډېر سمارټ شی دی دا خو زما خوښ شوه څونه ښایسته شی دوستانو دونه نه کې ټایپ سی او آیفون دواړه لري
ستاسو دغه رقم خوند درکوي که یا یوازې ماته خوند راکوي ښه شی دی دوی ته مو وایي ښه خوند درکوي ښه د دې قیمت څومره دی دا په 900 افغانۍ ښه ارزان کوچنی دا زما پر کالو ته ودرېږه دوستانو دا بل مایک خدای دلته معلومېږي دا پر کالو باندې معلومېږي هم نه داسې چې پټ شي نو خیر دا نی په 900 افغانۍ که په 900 افغانۍ ستاسې د ملګري انجینر صاحب دپاره په 900 افغانۍ په 900 هغه بیا مایکونه نه غواړي هغه یوازې سمارټ واچو شوکې دي خورا شوکې دي نو دلته خو سمارټ واچونه شوه دا خو جلا مایکونه دي دا جلا مایکونه دي ښه ښه ټي ایکس مایکونه دي دا د پخ هم لري هغه دوستان دغه دپاره پر سر یې وربسته کېږي دا د پخه ورسره شته چې بیا اواز کنټرول کړي او دغه یې کړي ګوشکې راښکاره کړه ګرانې ګوشکې یو دانه مایک پاته دی زه به هغه مایک ته ښکاره کړم کومه دی دغه مایکونه ډېر ارزانه مایکونه دي څو دي ستا صاحب دا بس داسې وبوله چې په یو 2000 افغانۍ دی دا نګي زه یو لس دانې غواړم سر دغه مایکونه 2 دانې تر هغه زه د جبې کوخ باید وشم بیا که د وخت چیرې دغه ته راوړل اکثري دا مایکونه رنګونه اړوي سرتای صاحب دې ته کولی شې رنګ ور واړی نور رنګونه یې زما سره بیک را سره دي بیا بیا زه د ښکاره کړم اوس یې دا بل رنګ څه یا دا خو د دې خپل رنګ دی پر دغه اوس بیا راته نور رنګونه ورکولی شې په بیک پراته دي بیا د ښکاره کوم ګورې وایي ستا اکسسریز نه لرې زه یې نه لرم دا اوس نه خرڅوو یا دا به اوس پټ کړو پروګرام به ستا سره هم ښه مایکونه در سره دي ښه دا خو داسې دلته زه ګیمبل وینم ګیمبلان هم لري لکه چې ګیمبلان هم لرو ته دغه راښکاره کړه دغه د موبایل لپاره دي دا ګرده زموږ د کار شان دلته پیدا کېږي دغه دي دوستان موږ غواړو چې داسې خپل مشتریان باید داسې ښه سم جلب دا کوم ماډل دی د کومې کمپنۍ دي دا به نو لا وګورو د موبایل دپاره دی دوستانو ښه ښایسته ګیمبل دي ټوله معلومات پر ورکه دي دا ښه ګیمبل دی دا داسې ښه دغه معلومېږي دا خو اوس زه مات نه کړم دا یو لاس مې بند دی چې خلاص دا یې سرتای صاحب راته فعاله کړي یو ځل دا یو فعاله دوستانو دلته نو چې تاسې موبایل پکښې بند کړئ په دغه کې خبره مو نو چې ویډیو کوئ ویډیو بیا داسې چې کوئ بیا لړزه نه کوي چې داسې مثلا دوی خپله ځان کنټرولوي او د دې خوا څخه داسې کولی شي چې په بټن یوې خوا او بلې خوا ته ومڅرخوئ هر څه ورسره کولی شي نو دا ګیمبلان چې د دغه ګیمبل قیمت څو دی دا ګیمبل په 3000 افغانۍ دي دوستانو که تاسو چیرې غواړئ بیا لرزشه ویډیو سافت کړي یا لرزش ونه لري نو د هغه دپاره بیا دغه ګیمبلان شته چې دا شته دا ښه ګیمبل دی دا ښه ګیمبل دی او دا بیا څنګه دی دا د هغه ورور دی د هغه ورور دی په څو دی دی په 3000 دی یو یې سپین دی یو یې تور رنګ دی ښه اما کمپنۍ یې فرق کوي دا ښه ګیمبل نو که چیرې بیا دا په کار وه دوستانو دغه سړی ته راسئ د خیر سره انشاءالله ارزانه که زه نه وم بیا دا نور ستا د سلو دوه سوه شاید نور ارزانه هم درکړي انشاءالله د ښه دا ښه ګیمبلان شوله دا به بېرته دا ونیسه اوس راڅخه شوانه سي ونه زغلې یا زغلې لا نه راشه شخوانه سي دلته لوړ شي پراته دي سرتای صاحب دلته څه شیان پاته دي څه شي پاته دي چې راښکاره دلته ګوشکې پاته دي دغه ګوشکې دي لیدلې یا ته لاس ونیسه داسې دا یوه دانه ښه دا یې 2 دانې ښه ګوشکې ګرده 2 دانې دا یې 3 دانې دا ولې 3 دانې دي دا یې 4 دانې 4 دانې ګوشکې په یو پاکټ کې دا څنګه کار دا په یو پاکټ کې دي د دو ګوشکو خوبایي څه شي ده اوس یو څوک وایي زه په ربړ والا ګوشکو عادت یم د هغه دپاره دا ګوشکې دي چې ربړ والا ګوشکو څخه کار واخلي یو څوک وایي زه په ربړ والا ګوشکو کې خسته سولم ساده ګوشکې ما اوس ته فکر شو ربړ نه لري یعنې دغه یوه بې ربړه دي او دا ربړ والا دي په هر یوه کې چې څوک راحت وي د هغه څخه کار اخیستی د دې قیمت څو دی د دې قیمت څو دی بشیري صاحب 400 افغانۍ بشیري صاحب د دې قیمت دی ساوند یې هم صحیح دی پرفیکټ اوریجنل ساوند راباسي په ریل ټایم کې اواز وړي تقریبا 9 ساعته چارج وي زه دلته نورې ګوشکې وینم ته زه دغه راواخلم دا به زه چې زما دپاره کار دا بیا لین والا دي زه یو وخت پبجي کوم ښه دا د پبجي دپاره دی دا د پبجي دپاره دی هم ایفون هم ټایپ سي څنګه په پوهېږم دغه ښه ګوشکې دي هم ایفون کار کوي هم ټایپ سي کار کوي دا په څو دي 200 افغانۍ دا ښه ارزانه هم دي دا به زه ځینې رانیسم دوستانو یو وخت مې پبجي کوی اوس مې ډېره نه کوم خو بیا مې هم که یو وخت نه یوه ورته اوس یو راخلاص یې کړم یو بازي وکړم او دغه ګوشکې چې بیا دی دا به د هغو دوستانو دپاره دی چې مثلا غواړي خارج ته ولاړ سي یو ځای ولاړ سي دوی بیا خپل دا ګوشکې خارج ته بیایي یا خارج ته یې نه بیایي دوی بیا هلته همکاري ورسره کوي چې د هغه ځای په ژبه یې پوه کړي ښه ټرانسلیټر لري ټرانسلیټر لري راکړه دا څنګه جالبه شي دا څو ژبې ټرانسلیټ کوي سرتای صاحب 100 ژبې دي 100 ژبې دلته په دغه پاکټ کې په دا ځای کې شور سره
د دې ځای دپاره لیمن او ښه چارجر دا شی دا د څه شي آوي کمپنۍ ده آوي کمپنۍ. آوي کمپنۍ ده ښه دی ترانسلیټر لري یو سل څو ژبې درته ترانسلیټ کوي دوستانو قیمت یې څو دی په 900 افغانۍ باندې نو دا ژبه درته ترانسلیټ کوي ته کولی سې چې د خارجانو د دې په ژبه چې نه پوهېږې بیا دا شی ورته استعمال کړي ښه شی دی ولا دغه څنګه دغه بل دا یو ماډل دی هغې بیا هګۍ ماډل دی هګۍ والا دی دا ښه شی دی دوستان تاسې وګورئ ښه ښایسته کیوټ شی دا خو ګوشه کیسه دغه جنس ته لیدلی دی سمین صاحب چشتي دا ما دا فکر وکړ هلته مې کار نه بدلوي سړی د ساعت چارجر دی که چشتي ښه دا چشتي دا به د هغه دوستانو دپاره دی اوس لکه تاسې چې په دفتر کې کار کوي همکار چای ورته راوړي چای سړی سي بیا ولاړ سي بل ګیلاس ورته راوړي هغه چې پرېږدي هغه سړی سي دا چمسوي د پر میز چای راته سړی سي هغه سړی پاتې زه اخته یم بیا چای سړی بیا چپکم بیا یا چې وخت پیدا کړه هغه سړی وڅښي نو دا کار کوي چې ګیلاس څنګه پر دې باندې کښېږدول سي هغسې ګرمې ساتي ښه یعنی چې کمپیوټر ته چې لین ور واچوي بس هغسې ګرمې پاتې دغسې ګرمې دا ښه شی دی دا دفترو کې څوک کار کوي دغه جرای د لوړ د پورسه چې لوړ څه کیسې دا چې دا ته وا دا دغه غر دی دلته م راوړي دا به زه چې همدغه د اتو دا رښتینی حساب چې ورخېږي هغه غرونه دي ښه اوس ښه وایي ته که نامې دغه غرونه دغه غرونه تور وخېږي دا ترپاشونه دي ښه مختلف ډیزاینونه پکښې کې دي چې د اوس دغه ډیزاین زما ډېر خوښ دا ښه ډیزاین دی مالګه هم پکښې کې دغه د غوا مالګه ورته وایي که د چیش مالګه ورته وایي او مالګه ده ښه د هغه مالګه ده مالګه ده داسې نه چې ما فکر ورته وکړې مالګه ده هغه مالګه ده هغه د غواو ته چرکي هغه مالګه ده غټې غټې ډبرې چې دا ترپاشي د دې قیمت څو دی د دغه قیمت څو دی او دغه قیمت څو دی 1400 او 1600 او 1400 افغانۍ او د هغه څخه علاوه دا کوچني دي دا کوچنی دي دا بیا په څو دي دا د خونو دپاره دی دوستانو د دفترو دپاره چې تاسې کولی سئ عطرونه پکښې وپاشي دا یې بل ډیزاین ما چې لمپتري ده دا خو ما ترپاشي دا یې 5,500 دا یې 5,500 افغانۍ او دغه بیا چی شتي مخابرې هم لرئ دا مخابرې دي دا مخابرې خو بیان یې راته وایي ځینې مخابرې چې سره ګډېږي نورستان ته تللې وې په اختر کې چېرې تللې وې په اختر زه په اختر کې نه وم تللی نه وې زه هم نه وم تللی هغه نورستان ته چې تللی ده مېلهوال بره بیا پر لارې په موټرانو کې سره نه وي دوه درې موټره چیرې پر کوم ځای نه کېنه کې چې ټوله سره ګډ سوله دا د هوټلو د دې دپاره ښه کار کوي د دو دپاره ښه کار کوي هغه ځایونه چې لږ فاصله کې 1 کیلومتر 2 کیلومتر سره لري په دوی کې بیا مختلف ماډلونه راځي ځینې ماډلونه تر ډېرې اندازې کار کوي ځینې تر لږ کار کوي اما دغه چې دی دا پخوانی ماډل دی پخوانی ماډل یې تر لږ اندازې پورې کار کوي اما ځینې نور سته دوی اصلا د کیلومتر په حساب نه دي دوی د متر په حساب 200 متر 800 متر کار کوي دا فقط د یوه حال دپاره دی د یوه حال دپاره دی په دې خاطر دوی داسې دي او کومې چې لوړ ماډل دی هغه به لوړ دا ته داسې غټ نوم هم کارولی سي کوچنی نوم هم کارولی سي دا اصلا د هوا توپنچه ده هوا توپنچه یعنې که غټ نوم یې وایه توپنچه ده کنې نو د هوا توپنچه ده دا داسې کارونه کوي چې په میله ولاړل یې د خیر سره او یو دانه پسه دې درسره بوتلي پسه پسې دې حلال کړي د خیر سره ته موږ عرب یو چې دونه غټه میله خو بیا دا شی بیا د هغو دپاره دا بیا داسې دی چې بس اوس دا به زه چالانه کېبل ما چې دا که نه کېبل دی راباندې چې دا کسان دی راباندې تک کسان ما کسان ته وګورئ بس اوس مې په اخوا ته پوهېږي نو دا د ځینې دوستان یې د میلې دپاره کاروي چې هلته کبابونه کله پخوي بیا دا ښه دی اور ژر تازه کوي او د صفایي دپاره هم کارېږي چې ځینې ځایونه په صفا کوي اوس په دې ځای کې ډېر دوړې راغلي دی کولی شي نو مختلف کارونه کولی شي ځینې سرونه هم ورسره شته د بدلېدو دپاره دا د دې خوا څه چې هم کارېږي سرچپه دی هغه راخطا که اوس یې یعنې ته کولی سې چې هوا سره راټوله کړې داسې ښه صحیح دا توپنچه شوله د دې قیمت څو 2,500 افغانۍ باندې دا څه کوي اوس مې په ویې نه سیاستای صاحب د هغسې بخت مې دی ښه دا خو دا طرف سو فواره خو ماده یوه دنه پرته ده دا کوچنۍ فواره ده غټې فوارې خلاص شولې هغه را روانې دي د خیر تا اوس ویله تا نوی سټاک را رسېږي که چې زه دغه سټاک وروسته راغلی وی نو خو داسې و چې زموږ دا پروګرام هم مهم و پروګرام ډېر مهم بل شی راښکاره که دا بیا دي د موبایل سټینډونه
د موټر دپاره بس موټر کې چې کله موبایل استعمالوي هغه نه کېږي چې موټر هم وچلوي او دا هم سي نو دا بیا داسې ښه دی چې پر موټر کې د کوم ځای باندې ولګوئ ټلیفون خپله پکښې کې وصل کېږي چې د لید بند کې پکښې کې بیا نور شي ته ضرورت نشته او یا ځینې دوستان بیا داسې دي چې موږ ټلیفون په لاس کې نیولی هغه غمیږو نو بیا په دې ځای کې دغه په سعودیت اکثره وخت زما هم ضرورت پیدا کېږي کله زه یوټیوب کې لایف راځم نو بس لایټ بیا هلته ورته ایښي دغه دپاره دغه ښه شی دا په سعودي کې به شي په 1500 لایټ هم لایټ پکښې او هم سټینډ بسته کېږي او هم ټلیفون پکښې بسته کېږي دا هم ښه شی ښه دا خو مو سرتاج صاحب ګوشکې پاور بینکونه او سمارټ واچونه او بل څه شو توپنچې فوارې دا مو وکتله دا توپنچې ورسره وایه ته راسه چې دا خواته ولاړ سو هخوا خوران دغت راڅخه وکړي دا خو امپیتریان یې به راښکاره کړې نو لیدونکو راسه امپیتریان ته ورسو سرتاج صاحب امپیتریان یې خو ماشاءالله ډېرې پرچې دي دوه ډوله داسې امپیتریان یې راښکاره کړه چې هغه یو دا کوچنی سایز ده ښه امپیتري ده اوازونه یې هم ښه اوازونه دي او د هغه څخه علاوه په غوټو کې دا واټر پروف نه ده ښه نه ده بیا دا شی ته وکتې ما چې لوړ شو یا هغه نه ده ښه دا جیبیل دا ولې ښه امپیتریان دي دا ښه امپیتریان دي په اواز کې دوی په اواز کې ویل نشته هغه کوچني ډیکونه به پخوا خلک کارول دا بس د اووه ځای کار کوي دا د یوې کوچنۍ شادي دپاره ښه کار کوي او نور نه بیا دا کوچني سایزونه دي دا هم د جی بي ال وایي د دې قیمتونه مو نه درته پوښتل او دغه ستا هم کار مو ونه پېژندی د ده نوم څه دی د ده نوم شیرزاد صاحب مبارک شیرزاد صاحب او دی او دی بیا نقیب الله جان نقیب الله جانو پرون ما سره څه ستړی شو خو ما ریکارډ نه پیدا کېدی پرون نصیب نو څه وي دا په څو ده دا په 900 افغانۍ په 900 او دا غټه دانه په څو دا غټه په 1400 په 1400 افغانۍ دا ښه دلته تا یو امپیتري دا تا ډېره جالبه امپیتري ده تا ویله که ما ویله دواړه ما ستا د کیمره بنده شوه په هغه وخت کې دا د یوې برانډ ده د دې خو به بیا دا ده چې یوازې امپیتري نه ده چی شته بل به چیش ورسره وي توپک دی توپنچه ده چی شته ډېر شیان پکښې کې دي شانتي دا بیا پاور بانک هم دی 1000 ایم ایچ پاور بانک لري آیفون او ټایپ سی دواړه لینونه لري یعنی چې دی 1000 ایم ایچ پاور بانک لري یعنی دوه ټلیفونه دی چارجي نو خپله به څومره وخت وي نو خپله به څومره وخت وي که دوستانو غوښتله بیا دغه ښه ده 2000 افغانۍ دوستانو جمع په 2000 افغانۍ یو ښه داسې درنه ده این که چا پسې وارې مرې کوي چې دا پسې ورته کشه کړي زه هم هغه به ورځای کړي او د هغه څه علاوه نه بیا دغه ښه دی دا بیا اوریجنل شی دی دا لکه هغه پخواني کاسیو دي که څه شي هغه دا اوریجنل دی دوی بلوتوت دی او اوکس دی دوی ښه دي دوی اوازونه هم ښه دي او په چارج کې هم ښه کوي دي د رنګ هم داسې ښه کلک شی بندېږي دا ډېر ښه دا خو امپیتریانې شولې دوستانو ښه سرتاج صاحب دلته خو امپیتریانې وکتلې دا څه دي دا پاور بانک دی ته یې وګوره دوستان دې هم دروغ ووایي چې څه شي دی دا څه شي دوستان زه دوستان ته دا څه دي دا څه دي دا راوښه دا د موټر پمپ دی د موټر پمپ و چې د موټر ټایر ته هوا پکې دی بیا څو موډونه لري یعنی هر څه کولی دا چالانه دی تر 14 پاونډه پورې هوا ورکولی سي موډونه یې شته موټر سایکل ته بایسکل ته او فوټبال ته فوټبال نه پونډه هوا غواړي دا ټول هوا دی ورکولی سي دغه عکس یې هم پکې ور کړی دی نو نه پوهېږم دا عکس دا انسان دا خطرناکه شی دی دا به زه چې فکر کوم سرتاج صاحب هغه کله کله چې انسان کومه حالت ته ولاړ شي بل نه یا په خوله کې چور پکې هغه آر سی پی ده که پی آر سی ورته وایي دا به زه فکر کوم د هغه دپاره یي نه ډاکټر صاحبان په پوهېږي زه چې زما چې فکر ورسېدی زه شم هغه دا هوا خو مره ډېرېږي پر سرتاج صاحب دغه ځای ته چې ما ورته ټوله ورځ ولاړ یو دا ځای ښه خوند کوي کیمره نه ګرمېږي نور ټوله خبرې دلته کوو کیمره نه ګرمېږي دلته چې ولاړ یې دلته کیمره ګرمه شوه ډېره جالبه دا وه دوستانو ما ته اول ځل وایي کیمره ګرمه شوه ګرمېدو ونه ډېره خو دلته چې ولاړ یې ایسي ته مخامخ یې کیمره نه ګرمېږي ته راسه چې کښېنو سرتاج صاحب خورا ښه ده د نایس لپاره دوستان تاسې وګورئ په د ځای کې خورا ښایسته هغه د ناستې شیان راته دي نو ما سرتاج صاحب هم دلته یو ګوډۍ کښېنو د دې سره به بانډار هم وکړو د دې سره بانډار وکړو دې به راته معرفي هم کې دغه ورور څه نومېږي ښه ښایسته ځوان دی څه نومېږي دی به خپله ځان مکمل نوم د دا اواز کله دلته رارسېږي نو
دی به خپل نوم وایي بیا به زه بیا درته وایم نوم خو ما واورېدی محیب الله جان سردار دی محب دی الله د دغه پوشو د دغه چارترانو د جشن مسؤل دی مسؤل یې هغه دی هاخواته ناست دی دا پټ پټ چې خاندي دی څه نومېږي دی حکمت الله جان مخلص نومېږي حکمت مخلص دی بیا مخلص دی ښه دغسې مخلصه دی لکه دا وایي یاره معلومیږي نه تخلص په ژوند مې چې نه کوي داسې معصومه معلومېږي ښه معصومه ځوان معلومېږي نو یعنې ته وایې د هغې صحیح دی دی به نو یول بیا په وروسته پوښتنه ځینې وکړو اوس خو خود وایي چې دی دلته سرتاج صاحب بیا به ماته یوه دنده ښه خوندور لین هم راکړې ښه دا دغه په رقم یې نه غواړم د رښتیا یې غواړم ښه ګوره یې نه یا ګوره یې نه غواړم یې رانیسم صحیح او تر څنګ بیا شیان ښکاره کړه ګوټکان ښکاره کړه ارزان و ګران و ګوټکانو کې ډېر مختلف شته دغه چې دی دا یو دانه لاینر سره دی او دی د ټایپ سی دی یوازې ټایپ سی 45 واټه دی ښه دا لاین هم د ده سره خپل د سره خپله ده دغه یې کوټۍ دلته دا د قیمت هم ستا د هغې قیمت یې دی دغه قیمت محب الله جانه دا قیمت یې د ښه 300 افغانۍ قیمت دی دوستان دا څو واټه دی 45 واټه دی ښه کار کوي دا ښه کار کوي ښه او بل په دغه ګرانو کې راښکاره کړي د هغه څخه علاوه که څوک ډېر غواړي چې مثلا ډېر پوسټونه ولري بیا دا ښه دي 4 USB لري 2 ټایپ سی لري په دې کې ټایپ سی سوپر فاسټ دی او ځینې یې فاسټ دي دی یو نیم سل واټه دی دا په څو دی قیمت یې فکر کوم 3.5 سوی که چیرې 3.5 افغانۍ دي 3.5 سوی څنګه شاردانه شی زه ګوټک هم درڅخه رانیسم که داسې ارزانه وه درڅخه رانیسم یو وخت داسې یو څوک ډېر سفرونه لري سفرونه ډېر لري زه اکثره وخت کابل ته ولاړ سم او دغه ساکټه ډېره پیدا کېږي دا ښه دا شی ساکټه ډېره پیدا کېږي او زموږ د لې په کندهار کې خو نه بیا هر رقم ساکټې شته خو هلته یوازې په هوټلو کې دغه ساکټې وي خو دا دلته څو رقمه دي دا یوازې هغه خلاص کړي دا اوس 3 رقم ساکټې دي اوهو دوستانو یعنې تاسې وغواړئ هر ځای چې هر رقم ساکټه وه تاسو کولی شئ دغه چارجر بغیر د چارج کېدو څخه دغسې نشي راتلی داسې د دې ضرورت نه پیدا کېږي چې تاسې مثلا بیا ولاړ شئ ساکټه پیدا کړئ یا بل شی پیدا کړئ چارجر به لکه نو چارجر وغواړئ هغه خپل لاین نمبر سره دی او دی 15 واټه دی 15 واټه دی داسې سره خیږي دا یو چې خراب یې نه کړو دا ښه سو دا یې بیکاپ دی یعنې سټپني دی دا دی او اصلي اوریجنل چې دی هغه دا ځای دی کومه ساکټه چې دی په کار هغه دا ځای هغه ور واچوه هغه نورې بېرته د بیکاپ دپاره هلته ذخیره کولی شي اوس چې قیمت څو دی ستاسو د دې قیمت څو دی 1000 افغانۍ دی ښه دا په 1000 افغانۍ سو لاین نمبر سره دی یو USB او ټایپ سی دی بل ځای لري یو دا ښه لاستي هم لري دا ښه شی دوستان تاسو که غواړئ بېلابېلې ساکټې وکاروئ نو بیا دغه شی ستاسو دپاره دغه ځوان راوړي نو ښه د هغه څخه علاوه دا هم د خو په قیمت دا ښه دي دا په څو د دې قیمتونه څو دي دا 15 واټه 25 واټه او 15 واټه 2.5 سوه د لاین نمبر سره دي او دا ښه دي دا لاین سره دي اقتصادي شی غواړي هغه بیا دا ښه او که څوک ښه شی غواړي سرتاج صاحب زه به هم راوړم زه دې خواته راوړم ښه ته دې خواته ځې زه به هم څه درسم که څوک ښه شی بس دغسې به ورته ودرېږي اوس به بیا دې خواته کښېنو که درېږو دوستان سره وارې ودرېږي دغه په واره وګورئ دا کوچنۍ ده داسې غټې انشاءالله را روانې دي د نوي سټاک کې د یوې راځي تاول دا شی شته ستاسو دغه چې دی دا به تر ټولو ښه شی دی هغه ښه والی به څه ښه والی دا دی چې کم یوز ته د چارجینګ ځینې کوې هلته تا ته وایي چې څونه فیصده او څونه واټه کم موبایل ته روان دي دی ټوله درته ښیي دی خپله تا ته وایي چې ته مثلا څونه کار باید ځینې واخلې او پیکینګ یې عینا لکه د آیفون ده صحیح کوشش او ماشاءالله تاسو ته ګورئ ښایسته پیکینګ ښایسته کارټن خپل معلومات نو مارجن شی دی خود به پیکینګ به هم دغسې او د چالندېدو لوک یې دا دی چې کله چالان سي 40 واټه پوخ دی یعنې حتما دغسې دی فکر کوم 22 سوه دی 22 سوه افغانۍ ښه دا چې دي ستاسو دا بیا هم د سفر دپاره ساکټه ده دا هم هغسې 3 روخه لري یو روخ یې دا دی هر روخ چې غواړې هغه راوباسي هر یو یې هغه کار کوي ته خپل بټن لري چې بیا بېرته کولی شي چې دا داخل شي د هغه څخه بیا ده او دی یو اس بي هم لري په ضمن کې ټایپ سي ځایونه هم لري او بل بیرته کولی شي چې د دې څخه هم استفاده وکړي د ساکټې یعنې ساکټه دې هم نه ضایع کوي ساکټه استفاده هم ځینې کولی شي نو دا ښه شی و
د هغه څخه علاوه دا هم د پاور بینک دی؟ دا نه دا پاور بینک نه دی دا بیا داسې دی اوس ساکټر لري دی په ساکټر کې بندوي دی خپل لین لري د دې څخه به استفاده کولی شي د دوی واټ ډېر دی 80 واټه دی او 4 موبایل 5 موبایل نه په فاست ډول یا سوپر فاست ډول چارجي دا بیا خبرو والا چارجر چورته وایي دی بیا د ای آی تکنالوژي سمبال دی درته وایي چې ډک سو ټلیفون چارج سو نه لګېږي او بندېږي دا ټوله او دی هم ښه دی ساکټ یې لري د ځانه سره نوم یې تا چې شو دی ته اصلا دغه یا دا اوس چې تا ای آی یا اوس چې یاد کړي تا خبرو والا او که چې شو خبرو والا چارجر و دا په خبرو پوهېږي دوستانو باندې څه چالانه څه تازه ولګېږي خبرې زده کړي دي یا داسې نازکې خبرې پښتو ویلی سي یا پښتو نه وایي دغه ځای خراب دی باید دلته پښتو ور زده کړي نه زده کوي هلې جدي یو چې اوس یې ووایه باندې ماتېږي تاوانېږي در باندې ښه بل جالب چارجر هم په دغه ځای کې راښکاره کړه سرتاج صاحب جالب یو دانه له راښکاره کړه باره بیا یو به اصلي اوریجنل لین هم راښکاره کړي بیا به دغه ولاړ شو چارجران موبایلانو چې دا بیا د آیفونو دپاره ډیزاین دي اوس یو یوازې څوک آیفون ته؟ وایي و دا بیا د آیفون دپاره ډیزاین دي دا خاص د 11 11 پرو ماکس هم پر دپاره لیکلی دی و دا د 11 دپاره دی یعنی د 11 پرو ماکس هغه هیل چې دی دواړه رانیسته خیر هغه د 11 پرو ماکس هیل تو دا نه کموي کوم چې د جوړ د آیفون د لپاره آیفون دپاره جوړ دی او ټوله سیسټم یې د آیفون دپاره ډیزاین د دی دې قیمت څو دی 400 افغانۍ ښه دا هم هغه ته ورته دی خو دا هم خاص کارېږي هم خاص کارولی شي خو د آیفون دپاره چې کار شي جلا جوړ دی جلا جوړ دی او یو بیا دا ګوټک دی دا ګوټک د څه خو به یې لري دا ګوټک خو به یې دا د چې لین په ځان کې لري دا ښایسته ګوټک دی اوس یو څوک وایي زما سهار وخت کور کې لین ورک یا په دفتر کې لین بس ورک په ګوټک کې ورسره دی ګوټک کې ورسره دی چې زړه یې شي بېرته اتومات دا بندېږي خپل ځای ته ځي که یې بلابد لین کاروي هغه هم کارېږي دوستان دا کولی شي تاسې دلته پیدا کړئ اصلي اوریجنل لین راښکاره کړه در سره شته څه چې لاینونه پراته دي ټوله اوریجنل دي خو په دې کې چې بیا خاص دی هغه بیا ځان ته ځانګړتیا لري یا به شو لري یا به ځینې اپشنونه په ځان کې لري اوس مثلا دا یو لین دی دی 4 کاره کولی شي اول کار دا دی چې دی یو اس بي ټو آیفون کار کوي که دی چیرې یو اس بي ټو ټایپ سی په کار دی په کټ نوک لري دی ټایپ سی ټو یو اس بي که دی ټایپ سی ټو ټایپ سی په کارو ټایپ سی ټو ټایپ سی که دی ټایپ سی ټو آیفون په کارو ټایپ سی ټو آیفون یعنی دی ټوله کارولی شي او دا خو Four in one. دا چې دا د موټر دپاره دی اوس یو څوک وایي زه هم چارجر کاروم هم مې بل د موټر یو چارجر اضافه وراچوم دلته کولی شي چې د موټر هغه چارجر کیبل ځای ته یې ور واچوي او د هغه څخه علاوه 3 نور دلته کولی شي یو ټایپ سی یو اس بي دلته هم لین کارولی شي دا خو داسو دا چې دی سرتاج صاحب دا د موټر سټینډ دی د ټلیفون چې په موټر کې بلې وه ماتې نه کوم کوم په باور نه یم دا بیا لین دی چې 3 سرونه لري دا ټول اوریجنل شان دي ټول اوریجنل دي که خراب دی بیا خپل کنټرول بیرته یې راوړی شي خالي راوړل څه پیدا کړي جرمانه ورکوي حساب یا پیسې ورکوو ښه خو دغه پیسې بېرته جرمانه شوله ښه دی څو سرونه لري آیفون دی هغه پخواني ګلکسي دغه هم دا دی لري پخوانی ګلکسي هم لري خو هغه ډېر شکایت کوي موږ دپاره هېڅ کار نه کوي اوس هغه دا هم شروع دي اوس خو دا ګلکسي بیخي ورک شوله اوس هغه ټایپ سی راځي اوس خو نو ټوله ټایپ سی شوله دي ټوله ټایپ سی دي آیفون دا ټایپ سی ته واوښت او دا خو نو دغه سره کښېناسته د شرکتونه چې موږ باید د دې وروسته یو چارجر راوړو سوله یې سره وکړه لکه زموږ شبکوت سوله سره وکړه ټایپ سی د رښتیا ښه ماډل چارجر و لکه زموږ شبکوت سوله سره وکړه انټرنېټ یې بیا راباندې ګران دی موږ به کرڅه کې بخت لرو دغه بیا 2 متره دی دا لین څوک چې د ساکټې څخه ډېر لري نو بیا دا لین هم کارولی شي په دې کې 3 متره هم شته چې 3 متره لري دا په څو دی دغه 2 متره لین 2 متره په څو دی حکمت الله په 2.5 افغانۍ دا 2 متره لین تاسو یو دلته چې ور واچوئ د خیره سره انشاءالله دروغ به سره پرې رسېږي نو خو 2 متره ځای دی او دا خو نو سرتاج صاحب دا په لاس کې څه شته دا بیا د موټر چارجر هم دی ام پي 3 هم ده دریم ده خو غټې غټې راتللې یا دی بیا د بلوتوث سره کنیکټېږي او دوستانو دا ښه شی دی کنیکشن دی د موبایل سره باجر واچوه په لاس ځینې خلاص نور موبایل کارت شي ضرورت نشته بعضې کنیکټ دا ښه شی د دې قیمت څو دی د دې قیمت څو دی د 2.5 افغانۍ 2.5 شاوخوا دا خو به شیکر نه یا شیکر نه دی دا د چارجر دی د موټر دا د موټر ښایسته چارجر دی دوستان نو دوستان او دلته پوښتنه باندې پراته دي
د موبایلانو پوښونه پوښونه هم شته د پوښو څخه علاوه نو ټول لاینونه دي او لوړ بیرته چارجران نو دوستانو دا شوه د دغه برخه د چارجرانو برخه چې دلته تاسې وکتله چې بېلابېل چارجران او ګوټکان مو راسره وکتل لاینونه دا ځایونه کې یخ هم و ښه دی ښه خوند یې وکړي د دا ځای څه منو چې دغه یو شی بل ته دا هم راښکاره کړه وچ دی دا هم لکه ساکټ عیناً 200 واټه دی 200 واټه دی او شپږ موبایل پرې یوه ځای چارج شپږ موبایل ټول ته یو رقم برخه ټولو ته یو رقم هلته بیا پی ټي فرق کوي او یو زوی جلا دي دا ښه شی 200 واټه دی دا ما دلته دا ور واچوئ باران ورته دا برق ته ور اچول کېږي عیناً اګزاکټ شی بیا په دې کې هم شته خو دا بیا یو څه کم دي د ځایونه یې ښه دا به هغه دواړه یو شی دي اوس ماته چې یوه دانه لین راکړې زه نو ډېر اوږد لین نه غواړم بس په دغو عادي شیانو کې یو شی غواړم چې ښه شي یو لین به بره راکړي صحیح دي دا دوه ټایپ سی چې کمپیوټر هم چارجي او دوه یو اس بي دي دا هم ښه شی دی دا هم ساکټاز دوستان تاسې کولی شئ چې کار یې کړي دا څو واټه ده 15 واټه ده دوی بیا ټوله پاخه دي چارجر دی یعنې کمپیوټر هم دی چارجولی شي تاسو صاحب دا خو مو چارجران وکتل ښه راځه چې ټلیفونان هم راښکاره کړه قیمتونه یې څنګه دي سره کوم ټلیفونان لري ټلیفونان بلنه کې د یوه ورته ونیسي دا دوستان هوا خو زما له ورته کېږي څه راسئ دلته ورسو دوستانو دا بیا دلته یو شی لیکلی دی وایي بخت وازمایه او ګټونکی څه دا څنګه بخت وازمایه وروره هغه بیا داسې دی کله چې په اکسسریز کې یو څوک یو سودا وکړي موږ بیا خپله کټګري ورته لرو چې څویم کس راوځي هغه هلته یاداشت شوي دي کله چې هغه کس انتخاب شي هغه کس بیا راځي دلته ګوري چې کوم بکس د هغه انتخاب دی یو بکس هغه انتخابوي دا نور موږ ټوله د ده په خوښه بېرته خلاصوو یو بکس چې دی انتخاب کړی دی هغه د ده دی در پایه پاتې که مابینځ کې سودا کول هغه سودا ورسره کوو په هغه بکس کې چې هر شی راووتل هغه د ده بخت دی دغه دی اوس زما هغې دغه اوس نن کېږي نن کېږي انشاءالله زه سودا وکړم سودا مه کوه اوی شوی تو خو هغسې لین سودا یا لین رانیسم مثلا اوس پراخ په دا بکس کې هر شی ماته چې راووتی و هر شی چې راووتی هغه زما دی په دې کې تخفیف هم شته او خالي هم شته ډک هم شته یا وروره خالي مه راته راباسي دلته دوستانو یوازې ایفونان وینم سرتاج صاحب څه کوم موډل ایفونان لري اوس دپاره ګور دا دوستانو دا هم شین سترګې دي مبارک د ده نوم چې دی ستا نوم چې دی حسیب الله جان حسیب الله هوتک هوتکي صاحب دی دا وینې ګوره شین سترګې هم لري بس په لا ځای نه نظر کېږي په ژوند په ژوند نه نظر کېږي شین سترګې سره زه خو هم شین سترګی یم او دا دی بل شین سترګی هم شته نو بس ښه شو چې نظر مات وینو ایفونان کوم مډلونه لري اوس دپاره یوازې 15 لرو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د 14 سټاکونه هم ای سیمونه دي که فزیکل سیمونه ای سیم هم شته فزیکل سیم هم شته پکښې ته یو دواړه راته راواخلې ای سیم په څو دي فزیکل په څو دي قیمتونه به یې دی درته راځي ووایي که د سرتاج صاحب سره سودا وکړله 15 دا دی 15 پرو ماکس دا ای سیم دی دا به ای سیم انشاءالله چارج نه چارج نه لري و په څو دي قیمتونه یې څو دي 1512 جی بي دي 15 فیصده بیټرۍ ده دوستانو 15 پرو ماکس دی په ال ای سی بورډ کې دي څو $1500 باندې دغه آیفون چې راسي یو $10 انشاءالله نور مراتب سره کوي انشاءالله اتمې در سره کوي د خیر نو دا 15 پرو په دې ماکس کې بیا موبایلات فرق شته بیټرۍ هیلت دې ته کتل کېږي کنډیشن ته کتل کېږي ښکته او پورته پکښې کې شته هغه پکښې شته مثلا ځینې داسې شته چې په 510 40 50 600 پورې هلته کنډیشن ته کتل کېږي او د کنډیشن تر څنګ بیټرۍ هیلت و ټي بي و دې ته هم کتل کېږي یو ټي بي بیا په څو ده اوس دا د یو ټي بي دلته پروت دی 100 بیټرۍ ده دغه راکړه دا یې ښه رنګ دی دوستانو یو ټي بي 100 بیټرۍ کې ال ای دغه کې او 15 پرو ماکس دا چې ته دا په دې باندې چارج پکښې کې سخت عکسونه به باره بیا زما راځي دا چارج نه څنګه به ښایسته معلومېږي څنګه به ښایسته معلومېږي داسې به ښایسته معلومېږم اوف بس نو دا سوله ټلیفونان دوستانو یوازې آیفون 15 پرو ماکس قیمتونه د څو څخه تر څو پورې دي قیمتونه یې د 1510 څخه شروع تر 1500 پورې هغه 1500 کې فزیکل سیم هم شته فزیکل سیم هم شته نو د 1510 څخه ونیسئ تر 1500 افغاني په څه مې اوس وویل هر هغه چې هغه فلپ موبایلان هم لري نو هغه زیټ فلپ دی تر هغه کله چې آیفون 15 سي بیا هغه ډېر خلک نه خوښوي خیر خو خلک یې به مینوال څه اوس د دې خپل مینوال څه زیټ فلپ دا څو دي کوم ډله دا زیټ فلپ 5 دی دوستانو اخره زمانه سو ټچ ټلیفونان اوس دا دي
ټچ یې کتېږي. ټچ یې کتېږي. دا خرابېږي نه سرپایسه؟ یا جالبه نه دی جوړ کړی دی. بیخي انجینرینګ جالبه جوړ او ټکنالوژي خورا ورځ در بلې بدلېږي. عجیبه عجیبه زموږ په وخت کې به نوکیا وه چینجي والا ګیم به هم پکښې کې و. سخت خوند یې کوي. دا اوس داسې نوي نوي سره جوړ سوله. اوس موږ وایي کشکې لږ لا نور ناوخته سوی وایي. سخته خوند به کړی وای. نو دوستانو دا موبایلان را سره وکتل انشاءالله بل شی به نه پاتې سرپایسه. زموږ هم کامرمین لرو. زموږ کامرمین به راوغواړم او تا به سیالي وکړو. د شي سیالي کوو؟ دغه ستا بخت به ازمایشته به بخت بیداره یې که نه. که بیداره نه باید بیداره وي. مصور صاحب اوس ما تا راوړو سرپایز صاحب هاخوا ته دغه کوو. دې خوا ته به واوړو ګیم به وکړو د خیر سره. دوستانو دعا مې راته وکړي چې ویې ګټم یو شی خو راته راووځه. بسم الله الرحمن الرحیم. دې خوا ته راواوښتم. ته دعا وې کوه شین سترګې. سمین صاحب د دې ځینې دوستان نو خو ما اول سودا اوله مې سودا نه ده کړې. سودا به بیا وروسته وکړې. که دې سودا نه وکړه بیا بېرته درسره ګرځو. خو یوه ده چې یو شی ور راووځه زه به راته باندې غښتلی یم چې درڅخه ویسم. نو دوستان په دې کې لږ شکیان دي چې وایي دا سره کم لوبه ده. دا هیڅ لوبه نه ده، هیڅ ګیم نه دی. دا فقط د دوی بخت ازمایل دی. کله چې یو مشتری راځي دلته سودا کوي موږ خپل رولز او قوانین ورته لرو. دا نو د رښتیا بخت دی. که څه زه پر بخت ډېر باور نه لرم دوستانو، زه بیا پر زحمت او پر جشن باور لرم. بالکل. خو په دې کې زحمت نه ځایږي. هیڅ زحمت نه ځایږي. خو دا بیا زما ځایږي چې ته څه رشوت درکړم کم راسره وکړې. هیڅ لاره نه کېږي. ځکه دا کم اجناس دي دا زما په خوښه نه انتخابېږي. دا همکاران ږدي. زه فقط چې کم اوس ته په دې نه یې خبر؟ نه هیڅ نه یم خبر. کم مشتری چې راسي دوی ماته وایي چې دا مشتری انتخاب سوی دی. انتخاب یې داسې دی موږ د یوه څخه تر شلو یا تر یوه څخه تر دېرشو پورې هلته مشتریان ټاکو. دېرشم مشتری به نن انتخابوو، لسم مشتری به نن انتخابوو. داسې به انتخابېږي. اوس ته راځه چې شروع یې کړو. ښه اوس په دغه بکسو کې یو بکس ستا د خوښې ته انتخابولی سې. زما عموما دوستانو زما د خوښې انتخاب چې دی هغه درېیمه شماره ده. ښه درېیمه شماره دې خواته ده. دغه درېیمه شماره د فاینل ډیسیژن دی. دا زما انتخاب دی. اوس دا خو ستا انتخاب شو. خلاصوو کم یو. ځکه دا نور اجناس هم باید ته او لیدونکي وګوري چې په دا نورو کې اجناس شته که نشته. اوس که هغه یو خلاص کړو هغه به خالي بره به دا ټول خالي دی. اوس به دا لس سره چې دی دانه دانې به ټوله خلاص وو، یو دانه به اخري پاتې. په اخري کې چې کم جنس وو هغه ستا دی. نو خو ګرته به خلاص کړو نو کښته خلاصوو خو ټوله. خو درېیم ستا ده باید د مخکې انتخاب وي. هغه خو مې انتخاب کې هغه درېیم دانه دی. اوس کم یو خلاصوو. هېڅ نه خبر یو لا نه خبر وټې دی. کم یو اوس کم یو خلاص کړو. لسم باندې نږدې دی هغه به خلاص کړو. ښه دا به زه درته خلاص خلاصوم. کړو. چې نه پکښې کې زه به خوشحاله یم. ادي خالي دی. دا خالص یو خالي پکښې کې دی که څو یا خالي؟ ډېر خالي پکښې کې. باید بل کم یو یو خالي خلاصو. یو باید خالي. یا ډېر باید پنځم خلاص کړه سره سره به ګرده خلاص کړو. ښه دا خلاص کم. د دې سره سودا نه کوې ښه نږدې هم دی. یا سودا تېره ده هغه درېیم نمبر وکې دی و. چیشتي ګوشکې دا ګوشکې خو دې بایله. دا مې وبایله دوستانو. دا خو دې بایله. ګوشکې وبایله. اوس بل کم یو خلاصو. لانچ باندې به پسې هم دا نه خلاص کړو. د دې سره هم سودا نه یا کوې. سودا نشته. سودا کې که به ګټمن زه سې. فکر کوم چې هغه درېیم به ښي خالي سیم. زما خپل درې عدد زما انتخاب دی. پاور بانک دې هم دا زره بایله. مې چې پاور بانک مې وبایلي دوستانو. بل کم یو هغه اول نه خلاص کړو. سودا خو نه کوو. یا نه کوم. په اول کې ځینې وخت ښیي. یا ورکه که سودا به وکړو. کوی دا ولې سودا د موږ کوي زه یا نه کوم. خپل درېیم قبول دی. ښه هغه ګوشکې دې هم بایله. دا مې وبایله دوستانو. بل کم یو خلاصو. دا به زه خلاص کړم. خلاص یې کړه. شپږم سودا نه کوې. سودا وکړم دوستانو. یا پرېږده. ګوټک دې به کارم و. دا شی باید ما ته راوتلی وای دوستان. زه بیا په 15 پر ماکس پسې ځغلم دوستان. هغه راته راوځي. بل کم بانک یو. کې بېرته صحیح. دا به خلاص. هغه لاندې به خلاص کړم. خلاص یې زه خلاص کړم. خلاص یې خدای دې وکړي چې 15 پر ماکس نه یې پکښې کې. 15 پر ماکس پکښې دی. سودا نه کوو. ها مه کوئ مسخرې. دې 15 پر ماکس پکښې کې دي دوستانو. خالي باکس مې خلاص. نو شاید په درېیم کې خامخا یو شي. دغه لوړ ته خلاص کړه. زما زړه درپېږي. ښه د دې سره به سودا وکړو. یا سودا خو نه کوم. په ګټه کې کېږي. چې خلاص کړه. ښه باره به بېرته په ګټه کې سمارټ واچ دی دوستانو. ولاړه چې دی نور دا مې هم. پر هغه بل باندې خرڅ کړی وای. دا مې موبایل ته دوم خلاص کړه. د دې سره هم سودا نه کوې. سودا بیا کومه که یا نه کوم. چیشتي خالي دی که کاغذ؟ یا ونه کاغذ دی. 50% تخفیف.
دا 15 پر ماکس مې ځای پر ځای رانیوي دوستانو دا هم لاړلی 1500 څو کېږي بارت به 900 کېږي هغه 50% تخفیف راکړي سرتای صاحب په هغه کې کشک سودا سره کړی خو په هغه کې بیا داسې دی په د تخفیفو کې بیا ایفونونه نشته دا سودا دا چې دی دا د اکسسریز دپاره دی دا ټلیفون لکه چې نه دی اکسسریز یا ټلیفون نه دی پکښې حساب نو په هغه کې به هم چیش رانیولی وای داسې ګران هغه کې هم غټ شی شته خو 1,20,000 پاور بانک 1,20,000 پاور بانک و دا ګیمبل و خیر ته خلاص که وم دا نه خلاص که خپله سودا مې پر ځای دی هغه نه دا نه بدله اخري اخري هغه دی دریم دی دا خلاص کړم چې خلاص کړي چې پکښې خیر پېښوي دوستانو خدای دې وکړي خالي او زما په دې کې یو شی راوست چې خلاص کړي چې پکښې سودا به وکړو سودا یا سودا نه کړو 25% تخفیف هم لاړی نو 50 مې بایللې دي 25 چې بیخي ولاړ سي اوس ګوندې 100% تخفیف راوځي دوستانو تاسو دعای وکړئ چې په دغه دریم نمبر بکس کې هیڅ نور نه یې 15 خو یې شي پیسې دې سره واخلې 50% خو یې شي خلاص یې دا ته دې ته د کیمرو واړو خورا دا سره ته ګوري دوستانو زما په زړه نو خدای خبر دی پر زړه به مې څه تېرېږي سر تاسو سودا لا نشته سودا هم نشته 50% سودا ویله یې بلاره وه چې خلاص کړي خلاص بسم الله الرحمن الرحیم خلاص کړه خلاص کړه خالي دي اوه دا چې دی اترپاش دا ښه شی دی بس یې سو نو سمین اخر مې بخ کار وکړي شیخ راته راووتې سړی خالي نه یې سمین صاحب ته د مبارک دغه اترپاش درته راووتي دا ښه اترپاش دی دوستانو دا دی ما ته راووتې نو بس د خیره سره ودځې بیا وګورم داسې نه چې اسلامي که داسې خراب یا سم دی انشاءالله دا بس د خیر سره په دفتر کې به راته پروت یې بالا وروره جانه د میز پر سر باندې یو عطر ښه ور واچوو د خیر سره ښه شی راته راووتې ښه شی دی نه دا 50% تخفیف ښه دی ولې ښه دی نو 50% پیسې به مې ورکولی نو صحیح دی هغه بیا داسې شی اوس دا چې د دې قیمت څو دی دا نه پوهېږم سودا کوه پکې غواړې اوس سودا نه کېږي هېڅ شی نه کېږي کله دا دروازې خلاص وي بیا سودا نه کېږي خو اوس ته ستاسې وکړئ زه به دا خو نو اوس پرې وه ما سودا نه وکړې اوس به زه سودا وکړم بر به مې بیا د ساره سه حساب کوه نو دا شی ما ته راووتې دوستانو فرې راته راووتې داسې نه دی چې اوس په دغه راته راوتلي بخت مې ښه دی بد نه دی درېیمه شماره په بخت کې ښه یې درېیمه شماره څونه دي خطا سمتال سودا بله وارې درېیمه شماره خالي پرېږدئ هغه زه خبر شوم بره به بل وارې بله شماره نو دا شی ما ته راووتې دوستانو خدای دې وکړي چې ستاسې به پروګرام د خوښ وړ راسره ګرځوي سرتای صاحب په وروستیو کې زموږ لیدونکو ته څه پیغام لري پیغام مې دا دی خپل کار خپل سیستم برابر کړي تر څو د نورو اوږو بار نه سي کله چې یو ځوان خپل کار شروع کړي د هغه دغه یو د ده کار شروع کول د لسو د شلو ځوانانو د نورو کار ګرځي چې یعنې نور کسانو سره په کار وګمارل سي دا تر ټولو ښه انتخاب دی چې تاسو خپل کار خپل زحمت وباسي او کاپي مه کوئ کاپي به درد نه خوري کاپي چې تاسې وکئ هغه داسې دی لکه ته چې د یو چا کار غلا کړې ته چې د یو چا سیسټم غلا کړې خپله نوښت به که تر هغه اډوانس ولاړ شه چې بل څوک تا ستا کار شروع کوي باید زر وارې فکر ووایي چې زه دا کار شروع کولی شم تر دې ښه وکړم بلکل نو ډېره مننه سرتای صاحب ستاسې کار ماشاءالله ډېر ښه دی خدای مو نور هم برکتونه وکړي یو نوښت خو همدا دی دا ګیم ښه شی کړی دی اوس که زه راسم سودا کوم د هغسې خالي لاسونه به نه ځم یو خو نو زما په خپل وخت دی د وخت نه به ژاړم نو نننی پروګرام دوستانو سرتاج اکسسریز ته ځانګړي کړي وو په دې هیله چې ستاسو په پروګرام د خوښې وړ ګرځېدلی او ښه خوند به مو پرې اخیستی تر بله پروګرامه چې ادریس امین ستاسو چوپړ ته حاضرېږي په الله مو سپارمه ښه وخت او ښې